السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لحج مبارك كما مختصر دورة جمع شروع کړي باقي کې الحمدلله نن اخرنه بیان او درس دی او دا اتم ورځ د باقي کې سنه تفصیل موږ د مسایلو بیان کړه او د لپاره چې مرګرو ته مسله واضح وي. دا ټولې مسلې چې مو ختم کړې نه د کعبه باس پکې ډېر راغی، مسجد حرام باس پکې بار بار راتو، زمزم د اوبو باس پکې راغی، مقام ابراهیم باس پکې راغی. نو موږ چې د فائدې لپاره به د مرګرو ته دغه واقعه ذکر کو چې زمزم د اوبو څنګه راوتی وي او ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د الله د کور څنګه جوړ کړو او که وخت ملاو شنو ابراهیم علیه السلام خپل زوی ذبیح الله اسماعیل علیه السلام څنګه لالو دا اشاره وته کو تفصیل خو نشو ذکر کوله او دا غینه به فائدې رو بس. ابراهیم علیه السلام هغه انسان دی چې هغه ته الله ویلي دي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، چې ته خلکو ته د حج لپاره आवाज وکړو اعلان وکړو دوی برازي. د ابراهیم علیه السلام شرف دی. ابراهیم علیه السلام هغه موحد انسان چې هغه امام الموحدین هغه ته ویل کی، د پیغمبرانو پلار ابو الانبیاء ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام چې کوم ځکه د جهاد او د قربانی تذکره راځي نه د ابراهیم علیه السلام نو په بوله کې راځي، او چې چیرته دیم د قربانی باسو کو او د ابراهیم علیه السلام تذکره به کوونه کړو موضوع دی بالکل نیمګړی پاتې کړی. ځکه چې کوم چې امام دې په دې مسله کې په قربانی ورکول کې هغه تذکره دی ونه کړه، داغه نه بعد خلکو تذکری ته کې د موبایل برګي بندي کې زه د هغه انسان تذکره تاسو کوم چې هغه په قربانیانو کې امام دی، لکه قربانی تاسو مرګه سندري لګي بندي کې ځه بندول شي دا قربانی ورکوي کنه ګران موبایل بندول کوم ګران کار دی کنه. دا درسونه کیږي د دې لپاره چې دینه عبرت واخلو. څه خیال چې لکه زه قصه کومه معلوم مزره کې تاسو له مزره کې خبره ختم شي. ته قصه وځي قصه نه د زه د دې لپاره کومه چې دې انسانانو نه سجده کول غواړي. نو دوی په بدی خبره باندې صحیح عمل ونه کو چې الله کور ته راځي نو موبایل به بند ساتي. مخکې ولا موږ څه قرباني ورکو د الله لپاره. ته ووري د ناشنا قربانیان چې ابراهیم علیه السلام او دغه بیبي او اسماعیل علیه السلام دوی ورکړي، که ایمان د بکیو زړه دی ژوند دی نو ځان به ډېر کچا او کمزور ښکاري شي. بار بار دا خبرم خون نه کوي چې موبایل بندي کې او بندي کې بس مسلمانی کنه چې مسلمانی د خپل رب کور ته چې راځي بندوي خبر ختم شي. که بزړه کې دی ایمانی او که دنیا نه متاثر شي الله دې واست په حال باندې رحم وکي. انسان د ځلنه د الله تعظیم او جن هغه په کول ګرانی. ابراهیم علیه السلام
یو چت انسان دی موی امام الموحدین دی ابو الانبیاء دی او هغه انسان دی چې الله په لار کې د دې سختي ملو شي لا بل چاته نه ملو شي هغه انسان چې د رب العالمین د پر ورته گزار کړی شوی دی د برکت قرباني سره هغه انسان د رب العالمین د پر خپل زمکه خپل علاقه خپل کلی پر خو دې ډیر شي هجرتونه کړی هغه انسان چې مناظری کړی دي د رب العالمین د پر د مناظری او جلکی الله سبحانه وتعالى په سورة البقره کې نقل کړی دی کنه الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك دا قصه د چا د ابراهيم عليه السلام او د چا ابراهيم عليه السلام او د چا نمرود الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت موحد انسان په جواب باندې خبره وې زما رب ژوند کول مړ کول کې دا دعوه راغه دا چا دعوه ده ابراهيم مناظره چې شروع کیږي دعوه کی طرفین دعوه جواب دعوه او دینه باغ سره خبري چې مناظره کې پاتې شوی یا علم کړي علم کې پاتې شوی مناظره شروع کېدونه مخکې ابراهيم عليه السلام دعوه ولیکله چې ربي الذي يحيي ويميت او دا به ثابتوم نمرود جواب دعوه ولیکله قال انا احيي واميت زيكم زمړه کول جون دي کول کو هم مناظره شروع شو او چا چې دعوه کړي دی په خپل دعوه باندې دلایل خي چې کله غد دلایل خو نه جواب دعوه ولا به دغه رد کوي خپل دلایل وخی په طریقه ده مناظره شروع شو قال ابراهيم وش ابراهيم عليه السلام امام الموحدين یو غټ کافر نمرود ته مخامخ ولاړ عام شلی سره نه ولاړ موږ چې مکر فلدین نشي کولای یریو او نه چې مکه امین ویل شي ترو د کاکاو د ماما نه یریو یری نمړ شو قوم بسوي خلک بسوي دین نمرود ته ولاړ لګره څوک دی په ټول دنیا باندې بچی کړي دا قال ابراهيم عليه السلام شروع ها دسه دلیل ورکه چې الله دې سکی فإن الله يأتي بالشمس من المشرق الله نور راخذي ده کوم دربنا مشرق فأتي بها من المغرب یته د مغرب نه راخذو مغبوم چې تم دا کار کولای شي په کاجی مناظره مخ کلر شي دلایل نور شروع شي دلیل پیش خبره خپل ثابت کړه نمرود بسوي یو جواب ورکړ الله وینا فبهت الذي كفر مناظره ختم شو بس امام الموحدين چې هغه زړه د توحید نه ډکته هغه د وسوک ټینګ شي به توحید په مناظره کې الله اکبر ذکر الله په قران کې سوی سلام علی ابراهیم سلامتی دی په ابراهيم عليه السلام باندې الله وی ذکر الله دا وی یو د شرف ته ووري غوګو ته کولو کې ځان د پشن کوي واتخذ الله ابراهيم خليلا الله د ابراهيم عليه السلام مرګره جوړ کړو الله مرګره خاص خلیل الله سره په دغه کې شي سوچ کې شي چې دومره اوچت صفات الله د ورکی په دغه کې شي چلو بعض واقعیت به موږ بیان کوي ته په دوی دغه کې شي چلو ابراهيم عليه السلام بیبي اولنی بیبي چې دغه سهاره ده الله غیل اولاد نو ور کړی ابراهيم عليه السلام له الله اولاد نو ور کړی نه اغي د خپل طرف نه په هدیه کې ابراهيم عليه السلام له یو زنانه ور کړه چې هغه سره بیا وادو کو دغه نوم سو هاجره کدین الله دې له بچي ورکی ابراهيم عليه السلام خو بچیو شي الله کارونه چې الله سبحانه وتعالى اسماعیل ورکو ابراهيم عليه السلام اسماعیل ورته اسحاق نمخ کې پیدا شه نبی د دې په منځ کې چې دینه د سارا په سره کې بیا خبر رااله جنگ جګړه او دغه شروع شو
چې څو وخت پورې دې دوه بچینو یو خبره برو ډېر خو سره وسیده خو چې کله زوی دغه شي بیا خو دې بند بیا چې نو زړه کې غیرت د خو زنانو یو طبيعت ته عام نو ابراهيم عليه السلام ته امر وکړي شو چې ته دې شکار وکړي چې د خپل خزه هاجره او د خپل زوی اسماعیل علیه السلام دوی بوزه د شام نه مکې ته شام د زمکه د فلسطین زمکه نو د خپل زوی روان کو او دا قصه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما را نقل کړی دا امام بخاری په خپل کتاب کې راوړی زه به تاسو ته اشاره وکم تفصیل لبنځو بیا به ټیم ډیر لې وی چې جاء بها ابراهيم وبابنها اسماعيل وهي ترضعه نو بس د ابراهيم عليه السلام روان شو د شام نه ګوره په وخت د شام نه روان شو بیبي وسره ده او اسماعیل علیه السلام وسره ده وهي ترضعه ودلته خلو بده ورزق ماشوم دي حتى وضعهما عند البيت د دې کعبه سره خوا کې پری حدود غزي د زمزم د دې ابو سره بالکل نږدې و کوم دي زمزم د کوې د قزي سره وليس بمكه يومئذ احد باورځ کې مکه کې وېسو ګونو وليس بها ما او نالته وبوي نو بشتي نه انسانان شتي اسم نخکاری شړز مکه تور غرونه او امر د چا دی د رب العالمین د ذکر خو الله وي واتخذ الله ابراهيم خليلا قرباني ده دې قرباني وایي کنه دې قرباني بس وکولک مخکې فوضعهما هنالك التدوان بريخودو ووضع عندهما جرابا فيه تمر يلوخ وتفريخ بايكو الكجور الاغسته وسقاء فيه ماء او يبل لوخ وتكيخ بايكو ببرتيوي نو يدو بس كيو د کجوري خوري بدي روان شو ثم قفى ابراهيم منطلقا ابراهيم عليه السلام روان شو فتبعته اسماعيل اسماعيل عليه السلام امور بسم روان شو فقالت يا ابراهيم يا ابراهيم اين تذهب تجردس بيتور غرونو کې مونږ پرې دی واسي زمو وړو کې زوی او صرف دغه لګي کجوري لګي وبنه فقالت له ذلك مرارا بربر وتوي اسماعيل ابراهيم تم شاده بريده ولي بريده ابراهيم عليه السلام شاده نه کړ ځکه چې خپکېدو سره خپکېدو انسان دی ازوی د جکتو او د خزي ته کتو خلت امر د رب العالمین د نسوک الله اکبر د بچونه زړه صبر کو د رب العالمین د پاره او موږ سهار موز یم مخکې کو یو ورسته کو د مزدوري د پاره موږ د لکسات مزدوري نه زړه نشي صبرول دا هغه انسان دی چې ماشوم بچي پرې خو او په دې زمکه موږ خپل بچي زموږ بچي چې وکیل کې زموږ بچي سره چې نه چوي حالکه خدمور پلار سره یعنی کسر نه شي درونو خويندو سره نه شي خدا په دې کې بریدي چې الته سوق نه دي نو دي هاجري وتوي چې تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء ته په دې کې بریدي انسان بګي نخ کوي زناور بګي نخ کوي وجعل لا يلتفت اليها ابراهيم عليه السلام وتنكت فقالت له چې ونه شو په اخر کې دا خبر وکړه الله امرك بهذا ګوره الله دې ته ویل دي پیژنې خپل خاون پیژنې چې زما خاون چې دې مضبوطه پیسې کړي در رب العالمین دې طرف نو بږي سیدې چې دې مضبوطه قرباني ورکړي هغه ته معلوم خپل خاون او څه خوش قسمت زنانو چې ابراهيم عليه السلام په نکاح کې و الله اکبر زمونږ زنانو موږ په سې دي په سمږ مری په خرو کې په سې دي کې موږ مزدوري ډېر کوو ها په دې میت کې قصې ډېر کوو خبرې ډېر کوو پالتو په دې میت کې د بغیرتوب ژوند د بیمانی ژوند تیرو په دې میت کې موږ زموږ جنانه موږ بس په خبرو کې په دې میت کې چې زما خاون زما په شاندې ګیرې نشتی په دې میت کې
بریتی نشتی زما خاون زما په شان دی پرتوک په ځان بس راکای پنسي راکای کده په دې میت کې په دې میت کې زما خاون لنډي تنګي جامې چې زنانو په شان په دې میت کې یا د زنانو په شان خبرو چلونه کې په دې میت کې شکل د انډیا او د انګريزانو په دمانو په شکل جوړ کړي په دې زموږ زنانو موږ یاد کې صفه خربو کې او زنانې دې موږ ته مخامخ سړي جوړ وسره یو الله خبر ده الله امرك بهذا ابراهيم الله ته ګوره ویلي دې څنګه رواني ګوره نشات بس هغه جواب ورکوي نعم الله ویلي او به وتم شاته ونه کړو نبی دې خزي ته ګوره هاجرې ته چې خزه ابراهيم عليه السلام تربيت ورکړی کنه ګوره خزه هغه سکی چې کم تربيت ولا خاون ورکی چې کله ته یو خزه ولیدا چې ولیاذ بالله د پسندرو بډمتو په مارکیټونو په بازارونو په دې شنو ډیره مینو په چې خاون ولا دغه تربيت ورکړی او چې کله یو زنانه ولیدا چې د الله رب العزت په دین باندې مینو درنه خزه وا د الله بندگی کوله پاک د حیا ژوند تیرو په چې خاون وچت سره تربيت ورکړی دا هغه ته سوی اذا لا يضيعنا نبي غسيل الله من نزه کی جلره تویل او سید ما کتاب خپل مشوره می خپل رائے پرې دي د ایمان جابر رضی الله عنه واقع خندق په سیرت کې موږ بیان کړو چې هغه رسول سم په شورغه نو رسول سم چې دا کار کو کشي والا یا بل څه شي چې لاس اوچت کو رسول سم دوه کانی تړلې په خېټه ته لوګي لاس ناغه رسول په شورغه یا رسول الله جدای کو یکور کې دي یو بيزي بچي ولړل او لږ مونږ ته کې وړي دي یو بستاله وبګي چې نه دا غوخه بدل سره کو ډوډۍ به توخري خو چاته وسوي یا رسول الله دې کور کې دغه دیو او هغه ته د رسول سم پته چې دا څنګه شړې دی غني انسان دی غړ زړه والے نه غړ زړه بلازم سکی بس لار کور کې خپل خیز ته وی ارسه تیار کو رسول سم ته ویل هغه صحیح ده اوس راولې چې رسول سم ته خبرو کړو رسول سم دنګ زیته وخت وی جابر دن ټوله ډوډۍ کړي درازي نه غریب کټ ور شو کور ته را منډي کړه خپل بیبي ته وی تباش ولې هغه ته ولې سجل شو وی ما رسول سم ته چې تبرای شو هغه ټول کسانو ته وی په دنیا کې څنګه سبق یې دي خزي ته وی رسول سم ته ویلو چې لکه دسی حالات ته ته برش بیا مو ته ویلو بلغي به وجود رسول سم ته چلو کوي بیا خپوي پرې بس بیا خپوي دا تربيتي د خاون او تقوا او ایمانی د خزي نه بده او ته چې اذا لا يضيعون بیا خو الله مونږ نه ځای کوي به زه غټ رب دي او یو مونږ یو چې د لوګي نه مړش ها پلم توکل نشتی دغه په الله باندې عقیده مضبوطه وکړو الله موږ نه ځای کوي موږ یریو کچته د سعودي عرب ویزه ختم شنو ویزه بس کوم په کلی کې دا غټ سوال لنن سبا بس کوم په کلی کې او کدی کمپنی نو وته مو کدی کفیل وېستم او کدا گاډي مې ختم شو کدا دکان ختم شو د لوګي مړ شو او کدی ټیکدار ته چې نه بزي او کچته چوټي مې وکړه الله اکبر ایو د ایمان دی الله موږ نه ځای کوي الله خپل بندگان نه ځای کوي اذا لا يضيعنا ثم رجعت وفسر الخبز زمزم دي وجود اخوانك في زمزم فانطلق ابراهيم حتى اذا كان عند الثنيه حيث لا يرونه ابراهيم عليه السلام لا ندري دنجي توغتو او نليدو ابراهيم عليه السلام لغونا غيب شو استقبل بوجهه البيت نكابي تربته مخكو ثم دعا بهؤلاء الكلمات التي الدواغاني وكلو لا سني وجت كلو ورفع يديه او داوي ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع الا خپل بچی می پریخو دو استاپ امر باندې په دې علاقه کې چې اس پکې نشته عند بيتك المحرم استاد دې کور سره فجعل افئده من الناس تهوي اليهم چې دوی سره سوق ملوشي دلته سوق آباد شي ورزقهم من الثمرات میوه ولا ورکی خوراکونه ولا ورکی لعلهم يشكرون چې دوی شکر وباسي وجعلت ام اسماعيل ترضع اسماعيل هغه ام اسماعيل چې نو اسماعيل عليه السلام لته ورکو په ولا ورکو وتشرب من ذلك الماء او بخبل بيدغه وبسكي حتى اذا نفذ ما في السقاء
هغه اوبو چې کوم لوښ یو خالي شو. عطشت وعطش ابنها، هغه هم تږي شو زوی هم تږي شو. نه زنانه په ټیکي اله پوهېږي چې خوراک کوي که نه، چې خوراک نشته به غوسه نشته. وجعلت تنظر الیه یتلوى، او دې زوی ته ګوري نو دا زوی دې چغې وایي، ماشوم چې کله وږی شي که نه ترخې غونته کې چغې وایي. فانطلقت کراهیة ان تنظر الیه، نو د هغه ځای نه پاسېدې دې زوی ته یې نشو کتې. مور بچي ډېره مینې، نو مور د بچي جړا ته نشي ټینګېدی، نو دا پاسېده او زوی هلته پرېښو. فوجدت الصفا اقرب جبل في الارض يليها، نږدې غر په دغه ټیم کې دې د صفا و چې بس. فقامت عليه، هغې ته وختې. ثم استقبلت الوادي، دا ټول علاقې ته داسې وکتو. هل ترى احدا فلم ترى احدا، څوک یې ونه لیدو. دا هغه ځای نه روانه شو حتی اذا بلغت الوادي، نه کله چې د خور ته راکوزه شو دغه ځای لږ جوور و، دا شنه راډونه چې اوس لګېدلي دي که نه، دا ځای جوور و، دا خوړ و. وی کله چې دې ځای ته راورسېده نه رفعت طرف درعها، خپل کپړه دا یې لږ اوچته کړه، دا توپ یې اوچت کړو چې لاندې ځکه چې اوس دا ځای چې لاندې کم دی دا جوور دی. ثم سعت سعي الانسان المجهود، تیزه منډه به دغه ځای کې وواله. المجهود چې ښه انسان ستړی چې دغه منډې د لاسه. حتی جاوزت الوادي، دغه وادي ختمه شوه. ثم اتت المروه، نو بیا مروه ته وخته دغه نږدې غر. فقامت عليها ونظرت، هغې ودرېده خلکو ته کتو، څو ښکاره نه شو. ففعلت ذلك 7 مرات، نو وبېرېده چې لوکو. اوس په دې رخامو کې دا کوم چې سعودي عرب حکومت لګولي په دې کوم دغه وچه کړي چې اوس هم ستړي کېږو، څو اندازه ولګوي چې په هغه ټیم کې به هغه څومره ستړي شي دا د بچي دپاره. دویمه فایده په دې کې دا پرته ده چې توکل به کې، خو اسباب به ورسره جوړې. نو د هاجرې په خپل رب باندې توکل له، خو اسباب یې جوړ کړو، وګرځېده به دې اوبو پسې. توکل خو هغې شتي، نو چې صرف توکل وکړې او کښېنې ډډه ولګې، دا صحیح طریقه نه ده. او په اسبابو باندې صرف عقیده ساتل چې زما دا رزق د سعودي عرب د لاسه دی، او زما دا رزق د دې کمپنۍ د لاسه دی، او ما ته رزق اله ملاویږي چې دا ګاډی ما سره وي، نو دا خو والعیاذ بالله شرک دی. دا خو ته الله دې نه هېر شوی دی او دې مخلوق ته د رزق نسبت کړی چې دی راکوي. که ستا په الله باندې عقیده مضبوطه وي، که ته به دا خبره نه وی کړې. صحیح دی چې دا یو سبب دی، خو دا سبب چا جوړ کړی دی؟ دا سبب هم الله جوړ کړی، خبر بیا الله ته واپس شو. اسباب به جوړې، خو په اسبابو باندې به دا عقیده نه ساتي چې دې ته د رزق درکړي، نو به اسباب د الله سره برابرې، او نه به اسباب د الله نه اوچتې. توکل سره اسباب بس څوک ته ملاو نه شي، وچه کړي ووالې. عبد الله بن عباس رضی الله عنه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې فذلک سعی الناس بینهما، نو دې د لاسه خلک صفا مروه کې چې دا ګرځي او چکرې وایي د حج او د عمرې په موقع باندې. الله اکبر. داسې اوچته زنانه چې د هغې هغه کار هغې چې څه کړي و هغه الله د قیامته پورې عبادت وګرځو. د زنانه اوچته وګڼو، خپل رب باندې یقین ډېر مضبوط. بیا وایي چې فلما اشرفت علی المروه، کله چې اخري پیر مروه ته راورسېده، سمعت صوتها، یو آواز یې واورېدو. فقالت صح، نو ځان ته یې وویل غلی شه. څه شي اواز دی؟ غوږ یې ورته کېښود، نو اواز یې بیا واورېدو. نو حیرانه شوه چې دا څوک دی او د کوم ځای نه اواز راځي. فاذا هي بالملک، د الله په ملایکو کې یو ملک راغلی و، او هغه ورته ولاړ و عند موضع زمزم. دغه زمزم دا ځای چې کوم دی دغه ځای کې بلکل ولاړ و. نو په دې خپل وزر باندې بصیرتونه کړي چې جبرئیل علیه السلام و. نو جبرئیل علیه السلام چې خپل یو وزر باندې دغه ځای و، زمزم د اوبه ترې راووتې. فجعلت تحوضه، نو بس هغې دې سره راټولولې،
راټولوي چې اوبه لرې لاړې نه شي. او که دا دې پرېښودی نو د اوبه به داسې بهیدې، خو هغې راټولې کړي، یو قسم پاتې شوې. نه د اوبه بس شونګونه ډکول او د خپل لوښي ته اچوي چې لږ اوبه ختمېدو ویلی. هلته بچی هم ډېر تږی دی، دا هم تږي ده. نه د ملک ورته ووایي په دغه ټیم کې، د الله په دې ملایکو کې یو ملک چې راغلی، لا تخافوا الضیعه، مه یېرېږئ، تاسو به نه ضایع کېږئ. فإنها هنا بیت الله، دې ځای کې د الله کور دی. یبني هذا الغلام، او دا ماشوم به جوړوي، یېرېږئ مه. تاسو دلته یې نو رسول زموږ چې فشربت وارضعت، سمې تې اوبه وڅښلې او بیا د هغې د لاسه چې دی نو پی بیا ماشوم له ورکړو، حالت الله د هغوی برابر کړو. دې ځای کې یو مسله بیان کړو د فایدې لپاره، د دې نه مخکې چې د واقعه مخې ته لاړی شي. د کعبه اول پیر چا جوړه کړې د ابراهیم علیه السلام او که بل چا، په دې کې د علماو اختلاف دی. مشهور اقوال لري، یو قول دی چې د ملایکو اول پیر جوړه کړې ده، او د کمزور قول په دې مضبوط دلایل نشته. دویم چې کوم مشهور قول دی د خلکو منځ کې، او بعض علماو ترجیح ورکوي چې د ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده او اسماعیل علیه السلام. او دریم چې کوم قول دی د آدم علیه السلام جوړه کړې ده، ابراهیم علیه السلام بیا دا نوی کړې ده. او زما خپل ځاني زړه په دې خبر مطمئن دی چې د آدم علیه السلام جوړ کړې، ابراهیم علیه السلام بیا نوی کړې ده. په هغې دلایل دی. اولنی دلیل پیدا دی، الله وایي چې موږ ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته وایي چې ان طهرا بیتي، زما د کور پاک ساتئ او پاکې کوي. نو کور شتي که نه، ځکه خو ته وایي پاکې ساتئ. یوه دا واقعه موږ واورېده، بار رسول صلی په دې اوله کې ووایي ابراهیم علیه السلام چې د هغوی نه واورېدو نو کعبې ته یې مخ کو. دغه ټیم کې اثرات خو شتي که نه، دا بیا یو دلیل دی. بل دې ځای کې دا ملک ورته څه ووایي، انها هنا بیت الله، په دې ځای کې د الله کور دی، مطلب چې شتي د مخکې نه شتي. بل بدا دلیل دی، دلایل دي خدای وسو واوره. یو بدا دلیل دی چې ابراهیم علیه السلام چې کله تو نو دا دعا وکړه، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، مخکې څه دي، عند بیتک المحرم، ستا د کور سره خوا کې نو کور شتي. ابراهیم علیه السلام دا بیا تازه کړی دی، دیوالونه ودره اوچت کړي. بل بدا دلیل دی چې دا قبله و د مخکینو پیغمبرانو قبله و. بل دا چې په سیرتونو کې راځي چې مخکینو پیغمبرانو هم راغلي دلته طوافونه یې کړي، هغوی د سیج طواف کړی. دا د فایدې لپاره کې ومنځ کې یو مسله ساتي. ملک ورته ووایي چې دی او د ده پلار به دلته چې دی نه یو کور جوړوي. ان الله لا يضيع اهله، او الله خپل ملګري نه ضایع کوي. دا جمله په دې زړه دې ولیک، الله خپل ملګري نه ضایع کوي. خو دا په دې شرط چې ته د الله ملګری یې، چې الله سره دې ملګرتیا وکنه یریږي به بالکل نه. د رب العالمین سره چې ملګرتیا وه بیا به د انسانانو یره، د مخلوقاتو یره، دا به نه ساتي په زړه کې. وان الله لا يضيع اهله، او الله خپل ملګري نه ضایع کوي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دغه شان دا ناسته و په دغه ځای کې د اوبه به څښي، حتی مرت بهم رفقه من جرهم، د جرهم قبیلې خلک په دغه طرف راغلل، او جرهم دا د عربو مشهوره قبیله ده. ابراهیم علیه السلام ګوره عربی نه دی، ابراهیم علیه السلام عربی نه دی، یعنی عربی ژبه ولا نه. دا جرهم قبیله چې کله په دغه طرف باندې تېره شوه نو مکې ته رالو، فرأوا الطائره، یو مرغۍ ولیدو چې دغه ځای کې تاوېدو نو هغوی وایي چې دی خو دا مرغه خو چې کوم ځای کې نه دی اوبو پسې ګرځي، دغه ځای کې چېرته اوبه شتې دي چې اوبه شي. ورلو بسې نه، فاذا هم بالماء، اوبه هلته وي، دا کسان واپس رالو وایي چې هلته اوبه شتې. بس رالو وام اسماعیل عند الماء، الله اکبر. او ام اسماعیل د اوبو سره ده لکه څنګه چې چا پرېښودې وه، ابراهیم علیه السلام پرېښودې. نو دوی ورته ووایي چې ته موږ له اجازت راکوې چې موږ دې ځای کې کوشو، د خپل پړاو دې ځای کې واچوو، موږ دلته یو. هغې ورته نعم، دا خو صحیح ده، ډېره ښه ده،
زم یوازې یم او سره زنانې دي کوړمې دي خو دا واوري چې لا حق لکم فی الماء په اوبو کې ورستاسو حق نشته چې سبا له دعوه کوي چې اوبه زمونږ دي دا خبره به نه کوي هغه ته صحیح هیڅ خبره نه هلته دوی کېناستو خپل کور والا خپل زنانه هغه په حجرې پسې ولېږل وشب الغلام او ماشوم ځوان شو وتعلم العربيه او دغه عربي ژبه زده کړه او هغه ډیر خوښ شو دی چې دا ډیر نیک انسان دی ډیر ښه سړی دی نو زوجوه امراه منهم نو د خپل قبیله کې یو جنې ته واده کړه وماتت ام اسماعیل او قربانی ولا زنانه غبادره زنانه چې ټول انتظار خاوند ته کو خاوند را نه هغه قشم مړ شو د ابراهيم عليه السلام سره هغه بل ملاقات نه شي دغه هغه ټکی د ابراهيم عليه السلام سره الله امرك بهذا الله رتویل بیا والله اذن لا يضيعنا بس بیا الله موږ نه ځای کیږي به ملاقات ونه شو ام اسماعیل چې مړ شو ابراهيم عليه السلام ډیر وخت بعد راغی بعد ما تزوج اسماعیل چې اسماعیل علیه السلام واده کړه چې د حالت خو معلوم دي څه حالت خپل خزمه پرې خو دی ماشوم اسماعیل علیه السلام وکړه چې دی راغی نو فلم یجد اسماعیل علیه السلام ونه مونږ خو ته پوښتنه کوو خلکو د کور خو چې ده کور دی ورغه وټکونه دغه بیبي आवाज وکړو چې راوته نو وکړو یو سپینګیره انسان یو کله انسان چې د مخې دي سي د نور پشان رڼا کوي ولاله په دروازه باندې تبوسنو بوسره دی کړو نو اسماعیل علیه السلام کوم ځکه هغه چې خرج یبتغي لنا تر مولا چې د خوراک راوړي رزق راوړي وی به دې تاسو کو عن عيشهم زندگیم څنګه ده جرم خطيري کنه هغه ته نحنو فی ضيق وشده ولګي زموږ د قصې چې کمی یو د غریبین مړ شو جو وګیو یو سنشتي یو خاون غریب ځان له بس چرته چې د پیسې راولېږي چرته چې څنګه د زنانه چلیږي ته چې موږ دي شي زنانم دي شي کنه زموږه تربیت اغسته وشکت وی شکوی ډېر وکړي ابراهيم عليه السلام ته ډېر شکوی وکړي هغه ته چې ابراهيم عليه السلام ته چې سیده کله ستاسو خاوند راغی نو زما سلام بوته وې او دې بوته چې دې یو کس راغی زما شکل دا بوته بیان کی او دا غسړی ته دوی چې بأن يغير عتبة بابه د خپل کور د چوکاټ دروازې د چوکاټ ته بدل کی هغه سیده اسماعیل علیه السلام ورسته راغی یوسف راغلو سو کوی وسپینګیره سره سم خلکو او د دې صفات یو مسکه وي دا زما پلان سی وی ته پوښیو کوی ما ته دا غوینه چې موږ په دې حال وی نور سو وی چې چوکاټ دی بدل کی ها وی دا زما پلان او ما ته وی چې د زدارانه پرې ولې دا سوال دی دا بدی چې دې زنانه عقیده پر رب العالمین مضبوطه نه ده صالحه خزنه ده صالحه خزه د خاون سره راضی په هر جون باندې یو د صالحه خزه په الله باندې عقیده مضبوطه دوا صالحه خزه د الله شکر وباسي درې نه ده درې خبرې په نیکه خزه کې دن نه او چې دې خزه ک الله تعالی ورکړي کنه زم چې شکر وباسي ګوره کله چې دې خزه ورکړي چې شکوي شکایتونه نه کوي په الله یقین مضبوطي ناغري شکر وباسي خالته منګه دي شي نو چې موږ دي شي نو لازم زمونږ خزي او دې ځکه زمونږ چې څوک ته پوښتنه کوي څنګه او څنګه به شروع کړو صرف د څنګه په انتظار نشو بس نشتی پیسې سمونه ګټل سعودي عرب کې هغه پلاني ته وګوره تباش غرق شو قرضي پلانې رب العالمین ذلیل ساتي وهي به دي ذلیل چې عقیده لري دغه ده په خپل خزه طلاق کړ سوخ بعد ابراهيم عليه السلام بیا راغی ته پوښیو کنه اسماعیل علیه السلام نو وری وټکونو هغه بل واده کړو
اخذ راوته نو ته چې خاوند دي چې شنو خو بهر ته تله حالات هم څنګه دي اغي شروع کړو نحنو بخير و نعمه او د الله نعمتونه دي او هر څه ډیر دي خپل ژوند دې مطمئن ژوند واثنت على الله او د الله صفاتونه بیان کړو د مؤمني هغه ته خوراک تاسو خوري ما طعامكم خوراک تاسو هغه ته اللحم وغه خورو مونږه سکیسه وبس نو دوای ګل اللهم بارك لهم في اللحم والماء الا دوی به غوخه او به وبوګي دي برکت واچي وجه سیده که خاوند راغله السلام په زما واچي او ته دې سړی راغلو او ته ته وی چې ان يثبت عتبه بابه د دروازې د چوکاټ دی مضبوط ساته دلته یو فائدې لپاره به خبرو کو سوال بزله کې درایي چې د خزي تشبيه د دروازې د چوکاټ سره ولیکي جواب دی دا دروازه مضبوطه په څه باندې چوکاټ باندې چوکاټ نه دروازې نه د قشن چې دا خزه در دې لپاره چې د دنه کور حفاظت وکړي څنګه چې چوکاټ د دروازې حفاظت کوي دغه جنب زنانه د دنه کور حفاظت کوي نه که چوکاټ دې مضبوط یو کور به دې مضبوط او که چوکاټ دې مضبوط نه یو کور به دې دروازه به دې مضبوطه نه خیر چې اسماعیل علیه السلام واپس راغی هغه دې سپینګری سره راغله دې سره سم خپل سره دا زما پلار سي وی سلام وی پتا باندې وی چې دا چوکاټ نه مضبوط ساتي تا ته سو وی معنی وی چې جون دې څنګه دی موت یو ټول سوي او د الله صفاتونه او حمدونه مو ته بیان خو دا زما پلار او ما ته وی چې خپل خزان سره ساته ندیږي کی ګوره ډېری فائدې دي خو یو څه ته به اشاره وکم نیک خزه بدل لګوري مور پلار به کوشش کوي چې بچی لنی که خزه ګوري زمونږ مشران څه کوشش کوي وې دا زما ویره ده او څو کوئی زما خورزه ده او څو کوئی زما د ترور لور ده او څو کوئی زما د پلاني لور ده هرګه ستاسو پلاني په لور باندې باغ څو کې چې بي دي نه ته به خپل رښتې جوړه ته به خپل نمبر جوړه ته دې ته ګوره چې دا جنې د دې الک مناسب ده کنه دا دین په کېشتي کنه رب العالمین بندگی کوي او کنه دې ته ګوره زموږ د مشران دغه ځنه ګوري صرف دې ته ګوري چې دې الک وادو شيو جنې راشي جنې چې بیراله چې به دغه نه بعد دویمه مرحله زمونږ به دی چې دې سره به دښمنی الا من رحمه ربي چې کم خلق به دغه جون رواني بیا غو مشران شي بیا غو د چلګی دا جون روان نه دي څونه کوي چې خپل بچی له که خزه ګوري دینداره که خاون ول ګورم دینداره دې ته مګوري چې زما وارده او خورزه د پلانې وي خور مخبکی ابل یو که زمانه د تپوشو کو وي زما لور ده او زما خوري د خپل زوی لپاره غواړي زما خوري لپاره غواړي هغه له کومه دینداره نه ښکاري خو څه مسله دا ده چې زما مور ماته وي چې زره ته په دنیا او آخرت کې بخانه نه کو او خور مې راته وي چې ما به په دروازه سره وینې نه او شو زه دوه کارین کړم چې الله زه سوکم ما ولې ریانېږي دغه کوم چې د خخ کاری مور وي چې زه وته دنیا او آخرت کې نه بخم بس نه بخي رب العالمین خو ګوري کنه چې دیږي کې د پلار په دې جنې ډېر مېندې هغه خپويږي هغه سره د خپل بچي غم دې دومره غم ګوره دنیا نه او دومره غم د ترور نه د ترور سره د خپل زوی غم دی او د نیا سره خدا غم دی چې د خور ورور یو ځای پاتې شي د دې جنې غریب چا سره غم دی ها غم دې چا سره دی د پلار سره دی هغه پلار ته خلک وي نه دي دې ته وګینه ګوري چې څوک سوی ته دې ته ګوري چې شریعت سوی ته دا مسله صحیح کوي او کنه او د جنې سوی د جنې راځي دا کنه د لک راځي دا کنه دې ته ګور خپل مرزياني چې دا کسان کوي بس بيدینه جنې راوستو کو بيدینه لکه راوس به ورسته سرونه ټکیو تبا شو دغه شو نو دې خبره کې دا فائدې ده نه پراته دغه نه بعد ثم جاء بعد ذلك ډیر وخت بعد ابراهيم عليه السلام بیا راغی اسماعیل علیه السلام ناسو د زمزم سره خوا کې او غشه تیار او غشه ځوان علیکم
نه دی پسې ورغی ابراهیم علیه السلام پسې ورغی چې کله ولیدو فلما رآه قام الیه زوی پسې پاسېد دا یو ادب دی دا فایده به نه پرته ده پلار پسې پاسېده ادبا واحتراما فقام الیه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد یو بل غاړه ورکړو یو بل سبخ کول کړو لکه پلار چې زوی سره سکه زوی چې پلار سکه دغه وکړو څومره وخت بعد دی په هغه وخت کې پرې خو دی چې ته خورو او اوس ځوان شوی لوی سړی شوی دویم واده وکړو ثم قال يا اسماعیل وی که زمونږ دغه نه مونږ وی چې لکه مزدوري څنګه کې پیسې برابر دي کنه دي څومره ګټي څومره نه ګټي د میاشتې مونږ له څومره راکې ثم قال يا اسماعیل یو خبره ته وکړه هغه ته جی څه خبره ده وان الله امرني بامر الله راته خبره کړې زوی وته وی ګوره خبره ته پته نشته فصنع ما امرك ربك نبي او کا سترب ته تسوي او کا سدي قال وتعينني تم رسول کې مرسته کې قال واعينك زو سره مرسته کوم زو ارسه قرباني د خپل ربنا زره سره قال فإن الله امرني ان ابنيها هنا بيتا ويلا رتوي دې کې کور جوړ کا بس ويدوانو شروع کړه فعند ذلك رفع القواعد من البيت دا بنیادونه سکړو د روچت کړو د دن کړو فجعل اسماعيل ياتي بالحجاره اسماعيل وغټه راوړه ابراهيم عليه السلام بل غول الله اکبر پلار او زوی دیندار د سې دینداري مزه کې چې پلار او زوی دینداري رور چې یو ځای روان دوه دینداري ډېر مزه کې د پلار او زوی لګي یو د شي کور آبادی چې هغه د قیامت پورې خلق باقی لري حتى اذا ارتفع البناء کله چې آبادی دنګ شنو به خو ابراهيم عليه السلام نه رسیدو نو جاء بهذا الحجر د مقام ابراهيم دا کوم ګټه چې دی راوړ په دې پلار د کې خو دې په دې ودرېږي فقام عليه نو ابراهيم عليه السلام باغې باندې ودرېد او هو يبني واسماعيل يناوله الحجار واسماعيل عليه السلام ګټه راوړ الله لپاره مزدوري مو ټول عمر ځان د پر کړی الله لپاره چې کتلې د الله لپاره دې ګټي چې تول کورونه جوړول ها بنیادونه راوچتول د الله لپاره او ځکه الله سبحانه وتعالى په قران کې سوي واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل الله په کوم وخت چې پیغمبر په وخت کې تنوي د یو د بنیادونه راوچتول ابراهيم عليه السلام او زوی وسره او دا خبره دوی کوله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ويدي إسماعيل عليه السلام چې دا ګټه راوچته کړه درې ګټي وي ندابه په دې وګرو چې کړي په شای خو دی او دا جواب ویل ربنا تقبل منا یا الله مقبول کې بس موږ یو بندگی کو ست عبادت کو ابراهيم عليه السلام چې ګټه لګول پر یو بدابه وي یا الله قبول وکړي الله اکبر امر رب العالمین کړی دی واتخذ الله ابراهيم خليلا ودا بل ذبيح الله دي خدوانه یریږي دي چې زموږ د عمل الله قبول نکي او منګه چې دې سوچ کړي ته دې سوچ کړي دا ما سوته مونږ چې کو څه بسړي کې چې دا قبول شوی کني سو خپله به دې بس دې سوچ هغه څه نه منګه ته صرف عمل کولو ته ضرورت ده بس عمل وکړه الله قبول کو خبره ختمه شو اخو ابراهيم عليه السلام او اخو اسماعيل عليه السلام او اخو ځکه سوچو اوه او چې خلک یو زموږ عملونه قبول لي به خلکو ته تذکره مو کوی زدي سي عبادت کوم او دغه کوم دا چلیز د کده ابراهيم عليه السلام او چلیز د کده اسماعيل عليه السلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يلا دا عبادت زموږ قبول کی غټه خبره ده چې قبول شي وجعلنا مسلمين لك بداګنه بدو یلا موږ دوه خپل تابعدار وګرځوا پلار زوی دوا کې سمره خپل منظر بوده ومن ذريتنا امه مسلمه لك او زموږ په بچو کې ودي سي امت پیدا کړي چې هغه ست تابعداري او دې ته وګوره وارنا مناسکنا او موږ ته عبادت طریقې وخیا الله اکبر
تا کوم ورځ له سجد کړی دی الله ته ویلي چې الله مال علم راک یا الله ماته عبادت وکړي یا الله ماته د بندګي وکړي چې دا څنګه کوم تا کوم ورځ له سجد کړی او دا اوچت انسانان وي وارنا مناسکنا یا الله موږ ته د عبادت ته چلو وکړي وتوب علينا موږ وبخ موږ باندې رحم وکړه انك انت التواب الرحيم يقينا انت رحم كونك حتى يدور حول البيت بجدود شرلیدو د کورنو آبادی روانه و او دغه خبره کوله چې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم کور آباد شو په دې منځ کې چې دا کومه ګټه ده حجر اسود د رب العالمین په دغه ټیم کې د جنت نه را لېږلې د جنت نه رااله د الله په ملائکو کې یو ملک راو چې د کړي وروړ ابراهيم عليه السلام ته وی الله وی دا په کوله د جنت نه راغلی او تک سپینه او د انسانانو د ګناہوں چې د رسول سم یې توکه تور کړی ده کور جوړ شو کور آباد شو دا یو واقعه ده د زمزم دراوته او دوی مواقع به کې د څه ده د کور د جوړولو موږ د واقعې ته اشاره وکړه یو واقعه به دغه ذکر کو چې بیا ابراهيم عليه السلام څنګه د خپل زوی علاوه له بوله الله په قران کې دغه واقعه نقل کړي د ابراهيم عليه السلام د عمله بالکل ټیټه شي و کمزوري شي بوډا شي څومره عمر ودا سره پاسه سل کاله خدای عمر چې د بچیو الله ورکړو داغه نه بعد دوی ځوانان شو نو ابراهيم عليه السلام تک سپین شوی دا عمله ټیټه شوی دا بچو ته جګوري خوشالي دغه چې کړه بلار بوډای شي عمله ټیټه شي کمزوري شي نو به دغه زامنو ته چې خاص کر ځوانانی او به خاص کر چې دي دیندار بچی ته خپل ډېر خوشالي خو دیندار بلار ته خوشالي دنیا پرس بلار دیندار بچی ته نه خوشالي هغه د خپل ځان په شان بچی ته خوشالي الله په قران کې دا واقعه نقل کړی دا زبې اشاره وته وکم الله وی فلما بلغ معه السعي وکړه چې اسماعیل علیہ السلام د دومره عمر تر ورسې پلار سره بګرځېدو ځکه الله تعبیر دي شي کړي دا سره بګرځېدو په ډېر خوشاله ځوان هلک بوډا پلار دی نو الله ابراهيم عليه السلام ته خوب هو او په دې خوب کې وته چې د ځوان زوی هلالک امتحان الله اکبر او دې امتحان دا الله را ولیم نو ګره پارچا باندې د امتحان ګره څه غلي دا الله په موت را ولید امتحان په موت ته دغه راوستل په 5 وخت موږ کوو هغه موږ نه کوو موت ته دا ویلي دي وې دنیا ګټي خوشرو سره ملګوي اخرت طرف ته سوچ کوي موږ دغه نه منو موږ ته دا ویلي دي چې مال ګټي نو د الله دین د لپاره به ورکوي موږ د قرباني نه ورکو ته دې سره ته الله وي خپل زوی حلال کا ها کله چې به زوی راشي موږ کې چې پلاره زما jihad له jihad لازم په دواره ته کوو دی به توي دا کور چاته پری دي کور چاته پری دي دا مور دي او زه او دا خزه او دا بچي د jihad ورځي نو خلک شي jihad ترازه یا غوته پلاره سعودي ته ولاړ شي خو زر مرزه سعودي ته لاړ شي خدای دې زر باندې راځي چې کال به تبیر رواني نور ځوانان ته وګوره کم چلته پراتی دی پلاني زودري کالو شو پلاني سرور کالو شو غټ بلډینګ یو د بازار شروع کړي بیا رانه شي چرته نه چې دې نه دې پلار ته ټلیفون کې چې پلار زه روان پلاني تاریخ مې ټیکټ یې باغری باندې ته چلو شي وې دغه بیا روان او چې جهاد وته وي یا وته وي چې د علم د پر بل ملک ته زما یا وته بس دغه کې الله سبحانه وتعالى ابراهيم عليه السلام خو کې دا خو نو راغب د خپل زوی بس دا زوی د چې انسان دی چې د پلار سره بار خبره کې مشوره کوي ګوري چې څنګه دی دغه د فائدہ پر ترې چې پلار او زوی له پکاري چې دیو بسر دي سي رشتہ قائمه کی څنګه رشتہ چې دیو بسر مشورې کوي یو بل نه راځي زمونږ په معاشره کې سي د پلار او د زوی منځ کې د رشتې چې هغه د نسبت بد ګوري زوی وته د رشتې نه چې بیا پلار بوډا شي او الک ځوان شي بیا چې د کور کې دغه سره کینی خدای نه مخکې سره نه کینی چې صبر پلار په ځواني کې او په زور کې د زوی سره به دې رشتہ قائمه دی به ستا خبره مني سره مرګرتیا کوي ستا ادب او عزت به ډیر کوي هغه ته وی او الله دا خبره کوي یا بني ان
إني أرى في المنام أني أذبحك. زوی خوب مې لیدلی زه تا لالو. او حدیث کې راځي د پیغمبرانو خوب هم وحي، دا وحي ده. فانظر ماذا ترى. تسه دې ځکه علماء وایي چې دې دغه نه مشوره نه لري، که دوی نه نه خو حلالي خو لکه چې د اسماعیل علیه السلام نیت برابر شي، اراده برابر شي. نو دلته سوال لري چې الله په ابراهیم علیه السلام باندې امتحان ولې راولي؟ دا ډېر جوابونه دي، مقام ولو چتای درجه خلکو ته ښکاره کوي. یو غټ حکمت پکې دی چې الله د ابراهیم علیه السلام د زړه د دنیا او د بچو د مینه بالکل وباسي، چې اسنه د ابراهیم علیه السلام د زوی د الله نه مخکینه کې دین نه مخکینه کې. نن سبا موږ خپل بچي ولې یذ بالله خپل دنیا د الله د دین نه ډېره مخکې کړې ده، ډېره زیاته مخکې کړې ده. اول بچي، اول خزه، اول مزدوري، اول سعودي عرب، اول دوبۍ، دا غینه بعد کې دین ته بګی چې ته فرصت ملو شي. خدا مثال بل درکم ژوندې مثال او دې مثال چې موږ سره برابر دی. درسونه لاغه سره راځي چې څه مخکې پوره کوي، ها درسونه لاغه سره راځي چې څه چې پارغه څه مطلب چې کاری نه او که په دغه ورځ وته چوي چې ستا کار شتي یا کمپنی ورته وي چې او ټیم بدل کې برازي الا من رحمه ربي، چې هغه کسان پکې شتي موږ ته معلوم دي، الله یغول مزید توفیق ورکړي. اشتي غلک دي نور غالبا دغه تناسي چې پارغه ټیم به کم وي، پارغه ټیم کې چې د ملو شي دا بعض کسان موږ سره ملوي، دا کسان موږ سره ملاقاتونه کوي، موږ تجربه نو شي سوي چې پلاني ورځ پتا پسې راشي، پلاني ټیم ما سوته منځ باندې زه د ما سوته منځ په بشه کې پارغه درس ته یا بل څه نو زه ته دې کارو کې پلاني ورځ باندې چې زه پلاني ورځ پارغه مرش شي سوي موږ سره ټیم نه ها دین از د کومه غوسه دین از د کومه خو چې زما په دې ټیم کې دا کوم چې ما سره پالتو ټیم دی په دې کې ملګری صحیح ده او کله کې نه ملګری دینونه نه از د کومه موږ زله مزدوري کوو. دې ځکه الله ابراهیم علیه السلام راخاره کوي چې ګوره دا انسان دی چې بچي دنیا مال د الله په مخ کې هیڅ نه ښکاري. فانظر ماذا ترى. کوم ته ویلې پلارونو دا پیغله خزه چې ده دې څه وسکی او دا وړوړ ماشومان د خولي ګولونه او دا کوم کار چې ما شروع کړی د پټی چې ما غسې نور نیم کیله چې والما ته وسو کلی او دا کور په منځ کې پاتې کیږي او ته علالول به کې ستو. نن سبا که پلار بچی ته چې د منځو وصیتو کې نو بچی ځان اوچت کې ولګي ماته لوي د منځو وي بس ټیم نشته کچې ته چې د علم او درس لري خبره نه مونږ نه پلار دلته خو لازم څوک دی کنه بار دغه خبر راځي. البته اسماعیل مضبوطه خبرو کړه چې خاون تربیت ورکړو دیږي کې اسماعیل خبره مضبوطه کوي چې پلار ولا تربیت ورکړي مؤمن دی نشي وي دی خو پلار ته او ډیر عجیب جواب ورکړو. قال يا ابت فعل ما تؤمر. پلار ویل چې د سویا کوا رب العالمین ویلي زمانه کې مشورې غوښته سره ضرورت نشته خپل ځان مبارک وي ستجدني ان شاء الله من الصابرين. او زه وګوره خامخا خپل ته ما په صبر کوم مطلب دا چې چاړه چې راکې انسان ډېر سخت دی خپل زه صبر کوم. سیرتونه کې راځي چې خپل ته دوی چاړه وګوره تیر راوړي. دوی مده چې زما مور ته خبره نه کې جواب خسته به خبره نه کې درې مویدا بصیرتونو کې دي سي راځي وای چې ما علال کې نو چې دا کپړه ستا په دی وینو ونه لګي نه چلته کوړم خبر نشي چې دا وینې ستا په دی کپړو ونه لګي. دا وصیتونه دوی الله سوی فلما اسلم الله دوی روان شي. الله اکبر دې منظر ته سوچ کې پلار وزوی روان دی ابراهيم عليه السلام چاله راغست سي چل ویل ویلی دی لالک او ته الله وزما پلار ته ویلی جلالک وزمون دی روان خف خوشالي فغټ سینا او جنت ته مده چې کله
الله وی فلما اسلما وتله للجبین په دې یو اړه قسم له وداسي وې دغه ټیم کې دې دوه یو بل خپل کړو دوه یو بل ته دواګانې وکړي ابراهيم عليه السلام چاړه راوستو په دې مړی کې خو دا چې څنګه دا چاړه راخ کو دی یو مړی پرې نشو رب العالمین دې طرف نه امر او چې د الله طرف نه امر نه یو کار نه کیو الله امر نه کړی دې ټیم کې ابراهيم عليه السلام اریان شو چې دې څه قصه ده چاړه وختې رمه راوړي د لک مخامخ پروت دی خو نه پرې کیږي نه لالي एकदम आवाज راغی وناديناه ان يا ابراهيم الله موږ ته आवाज کوي چې ابراهيم الله تعالی طرف نو आवाज راغی خو الله ته ګوره سوې دې ټیم کې قد صدقت الرؤيا ته امتحان کې پاش ته امتحان ګوره لګوخي خو چې سره ته ټینګ شي دې امتحانونو ته تاسو په سوچ کې مرور جدي ته چې موږ ټینګ شو دې امتحان ته خدا واړو امتحان چې کوم به موږ راځي موږ دې ته نشو ټینګېدل نو لکه صبر کوئ میوه ډېر خوږی ان شاء الله ته چې سهار منزل زده امتحان نه خوب نه پاسې دا ودس کو د لګ امتحان په دې کې ځم پاس کا قیامت پر ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله به دغه کسان له پتور تیرو کې چې منزل راځي الله بل رڼاګانې ورکړي وناديناه اي ابراهيم قد صدقت الرؤيا تپاشوي رب العالمین وتوي تپاس دوت اللوي ان هذا لهو البلاء المبين يقينوا الى امتحان ګور ډېر سخت امتحان ما پتا راوست الله ته خبر دی واضح خبره چې انسان په خپل بچی څومره مینه او به دې بچي په دې عمر کې سپینګیره سره روان دي ملای ټیټه د چاړه راغسه زوی لاله زوی لاله الله تعالی مخکې سوی وفديناه بذبح عظيم الله موږ قربان کو د اسماعیل علیه السلام نه غټ غټ دا ګډ وته الله چې څنګه اسماعیل ابراهيم عليه السلام وې دي کو ګډ وته ولاړ یو خپل ګډ راغله د جنت نه راغله بجلوتون کې چې سلوخ کړي د جنت کې پاتې شي نو الته چې دې سره دلې الته چې خوراک کړي نو سم یو خپل جسم بجلوتون کې چې 1500 کړي د جنت کې پاتې شي الله دې دالک ګډ حلال کو یاغه زموږ د پاره یو طریقه جوړ شو چې اختر د قرباني مونږ کو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې دغه ګډ هغه سر مالی دلو د کعبه دی میزاب سره دی نه وګي سره جوړو بالکل وځي اډو کې صرف ندیږي کې باز کې سند ته پوښ کی چې دا خوللې چاو ډېر راهو مسله د دې بازو کسانو سره زو تاریان شمه لکه دا دین څومره غټ دین دی کنه څومره غټي مسلې دی ورش شیسه دا غټ چا خړل دغه زموږ دغه سره غم دی چې هغه چا خړل او څنګه غوخه ورته کړي و به ته پوښو کنه خټ کولی و دغه ته پوښنه کې د باز کسان پالتو ته پوښنه کې پالتو ته پوښ دي چې کوم چې عقل به راخاره کی چې سره خو خيار دی مانه چې څوک ته پوښ کې کنه به مرګرو کې زګورې ته پوښ نه سره پیژنې چې قمقل لګي خو خيار دی پر تابعین کې به یو کس بسي مشهور عالم هغه بسي یو کس راغی درس کوغه د حدیث نو چې درس ختم شنه هغه امام سي ما سره سوال وکړ وی اسک الله تعالی جنت ترکې په اخره کې او بل طرف ته د دنیا د بچی درکې او اختیار به الله سره چې بخي به نه بدی بخي نو بری دوړو کې به تصور کې یا غړ ته ځکه جواب دی درې چې غلې کېنه غلې کې نور مخکې سونه غړي وړي نوري ونه ته پوښتې د جنت او دنیا کې ته ماته اختیار راکې زما سي دنیا غوړه کومه دځې چې لګې مې د ځان مشترک کړو دغه جنت ته پروت مانه ته پوښتنه بجو غلې پټکایو په دروازو ته دلته هغه علم نه ملګو دا صحیح خبره چې دلته هغه علم نه ملګو کوم چې داغو امام شعبی رحمه الله یو کس ته پوښتنه درس نه بعد وجد دی ابلیس د خزي سره مو امام شعبی دې غلې وی دغه واده کې زنه وموي
دغه واده کې زړه استاد ته پوښ دی د ابلیس ته کوي سينو نو باز قسم په داسې ته پوښونه کوي شیخ ابن عثیمین رحمه الله داغه نه یو کس ته پوښ کړو دي چې دا ګډ چا خوړلې نه د شیخ ګډ پروګرامو نه پای کې دا کسان ډېر لري پوری نو سپیکر به سړي سره و چې یو سپیکر هغه به دي ګرځېدي چا سره سوال نه دغه کس نمبر راغی د قمقل فضيلة الشيخ عندي سؤال شيخ تفضل څه سوال وی سوال لري چې لکه دا ګډ چا خوړلې وی دا سپیکر دی بل سړي لورک سپیکر مخکې وچلو دې څه جواب دی سپیکر مخکې وچلو ټیم ځای کې زموږ ګډ چا خوړلې ته دا کوم وړي دا باز کې سم بدغه ته پوښتنه کوي چې دا یو ګډ او اصحاب کهف دی سپیچ دې څه دغه رنگو او د بیبي حوا او د آدم علی السلام کومه جبوا بس په کوئی دغه جبه پښتو وي دا قصې به شروع کړیو دا قصه څه پیدا شتي نشته اوس مونږ ته دا خبره نه ده خو شي چې دا ګډ چا خړلې کې دي شي ابراهيم عليه السلام بخړلې ځانته بل چاره به تی ور کړی غریبانو له به تی ور کړی خو کوم ته معلوم نشي چې چا خړلې دي نو هغه مقصد پوره شو کو پوره نشو مقصد خو د واقع نه پوره شو چې ګډ حلال شو نه دا ګډ حلال شو الله سبحانه وتعالى بیا دا خبره کوي مخکې په دغه آیتونو کې وترکنا علیه فی الاخرین د ابراهیم علیه السلام مثال موږ ژوندې وساتو په خلکو کې الله وایي ژوندې دي ګروزي دنیا کې نشي تللی موږ یې تذکره کوو موږ ارمان کوو چې دې سړي سره چې تملاو شو چې سړي د یو پیروینو چې دې قرباني دور کړي بالله مخکوي سلام علی ابراهیم سلامتی دي زموږ د طرف نه په ابراهيم عليه السلام نه نو دا یو مختصر واقعه و دغه مبارکي چې اسماعیل عليه السلام څنګه حلال کړو د سره چې زموږ د دوره اختتام ته ورسېده د حج مبارکي چې کومه دوره موږ شروع کړې و نو بل